السلام علیکم. زه یم نور البصر بصر. تاسو ګورئ دورشل ډیجیټل ټي وي پروګرام امام. په امام کې هغه تیر پروګرام کې مونږ په حضرت ابوبکر صدیق صاحب یو لس والا راوړیو. نن په حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لس والا دي او د دې لسو سوالو مطلب دا دی چې دا تاسو کله سل سواله ټیک کړئ نو مونږ به تاسو خپل ټي وي ته راوغواړو او چې څومره ملګري په دې امتحان کې پاس شوي وي هغه ملګرو دپاره به مونږ یو بهترین پروګرام جوړ کړو دلته کې او یو کویز پروګرام به وي، یو مقابله به وي د دې ترمنځ او څه انعامات به ورکو. نن حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ باندې لومبنی سوال. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د قریشو د کم خاخ سره تعلق لرلو. دویم نمبر سوال، د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام د نسب سره په کم ځای کې نسب ملاویږي. دریم نمبر سوال، د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د والد نوم سو. څلورم نمبر سوال، د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د والدې سنو. پنځم نمبر سوال، د هشام بن مغیره سره د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سره رشتہ وه. شپږم نمبر سوال، د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د نیکه څه نامه وه. اووم نمبر سوال، د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کوم زوی و عبدالله د هغه د مور څه نوم و. اتم نمبر سوال، د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کوم زوی و عبدالله د عبدالله مور لا عمر رضی الله تعالی عنہ طلاق په څه وجه ورکړی. نهم نمبر سوال، د عمر رضی الله تعالی عنہ چې کوم کور والا وه زینب بیبي د هغې د رور څه نامه وه. لسم نمبر سوال، د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خپل کورنۍ کې د چا سره ډیره مینه وه. زموږ د دې سوالونو جوابونه راکړئ او سل سواله پوره کړئ. موږ به تاسو خپل ټي وي ته راوغواړو. خپل کوربه نور البصر بصر له اجازت ورکړئ. د خدای په امان.